अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د नन ورځ اهم ترین ویلاګ سره زم اجازه یوسفزی کتونکو په نننی ویلاګ کې به زه په سلورو موضوعاتو باندې خبره کوم د ټولو نه اول ای سی سی کارت لرونکي یعنی هغه افغان کډوال د چا سره چې ای سی سی کارت دی د دوی لپاره یو دیرشم مهلت ورکړی شو د دې په اړه حکومت پاکستان اهم ترین فیصله کړې ده د دې نه علاوه 200 پورې افغان غیر قانوني کډوال د تورخم د لارې خپل وطن ته ډیپورټ کړی شوي دي بېدخل کړی شوي دي دغه رنګ درېیمه موضوع د ترهګرۍ ده په خیبر پښتونخوا کې او دغه رنګ په بلوچستان کې د ترهګرۍ واقعیات مخې ته راغلي دي ګوادر کې د ترهګرۍ په واقعه کې تقریبا شپږ پورې مزدوران په حق رسیدلي دي کویټه کې هم بمي چاودنه شوې ده چې پکې کیژوالټیز رامخې ته شوي دي دغه رنګ باجوړ کې هم چاودنه شوې ده چې پکې کې هم ویل کېږي چې کیژوالټیز نه دي راپورټ شوي د دې نه علاوه په پیښور کې دفعه 144 نافذ کړی شوې ده د دې مقصد څه دی په دې به هم زه خبره کوم کتونکو د پروګرام باقاعده آغاز نړوان دی تاسو ته درخواست کوم چې زما د یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ او کمنټ باکس کې خپل تاثرات پرېږدوئ چې دغه رنګ زه ستاسو د آرانه او تاثراتو نه پراپرلی خبر شم کتونکو د ویلاګ باقاعده آغاز وکوم د افغان کډوالو یعنی ای سی سی کارت هولډرز لرونکي افغان کډوالو لپاره یو دیرشم مارچ مهلت ورکړی شو په دې کې د شمار یو څو ورځې پاتې شوي دي حکومت پاکستان په باقاعده توګه ویلي دي چې په دې مهلت کې مزید توسیع ورکولو ته تیار نیو دا فیصله نن د وزارت داخله اهم ترین اجلاس کې شوې ده د دې وروستو د خارجه دفتر ترجمان بریفینګ کې هم دا ویلي دي د دې خبرې تکرار یې کړی دی چې یو دیرشم مارچ مهلت اخیری مهلت دی او په دې کې هیڅ قسمه توسیع زیر غور نه ده کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې په پاکستان کې دا مهال ای سی سی کارت لرونکي تقریبا 8,80,000 پورې افغان کډوال ژوند کوي د دوی د بېدخلۍ لپاره پلانینګ مکمل کړی شوی دی دغه رنګ پی او آر کارت لرونکي تقریبا 14 لکه افغانان دي په پاکستان کې د دې ترڅنګ شپږ نوالې تر د 9 لکه پورې نور الیګل یعنی غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې موجود دي زه به لږ ذکر وکړم چې ای سی سی کارت لرونکي هغه افغان کډوال دي یعنی د دې ای سی سی کارت اجرا په باقاعده توګه په کال 2019 کې شو دا هغه افغان کډوال دي د چا رجسټریشن چې د یو ان ایچ سی آر سره نه دي شوی د یو ان ایچ سی آر سره چې د چا رجسټریشن شوی دی هغوی ته پی او آر کارډز جاری کړی شوی دي او دغه تقریبا 14 لکه پورې ویل کېږي چې دغه کډوال په پاکستان کې کم و بیش 14 لکه پورې پی او آر کارت لرونکي کډوال ژوند کوي د دې لپاره تقریبا 13 جون مهلت ورکړی شوی دی یعنی د پی او آر لپاره 13 جون کال 2025 مهلت ورکړی شوی دی د دې نه علاوه 15,000 پورې هغه افغانان په پاکستان کې ژوند کوي د چا سره چې امریکې او دغه رنګ کینیډا جرمني برتانیې او استرالیا واده کړې ده چې دوی به ګاهې بګاهې په مزه مزه دغه هیوادونو ته لیږلی شي ځکه چې دا د دوی لپاره ډیر اهم ترین افغانان دي دوی په څه شکل کې د افغانستان سره افغانستان کې چې کوم غیر ملکی پوجانو که امریکا یا د ناټو نور ملکونو د دوی سره دوی خپل خدمات تر سره کړو د بطور ټرانسلیټر او یو شمېر نورو شعبو کې دوی خدمات تر سره کول نو چې کله د افغانستان دوحه معاهده وشوله د افغانستان نه د انخلا په اړه نو په دې کې جو بایډن انتظامیې دا ویلو چې تقریبا 15,000 افغانان به مونږ امریکې ته لیږو دغه رنګ 9,000 پورې ویل کېږي چې دغه افغانان به کینیډا ته استولی شي د دې ترڅنګ برطانیې او جرمني ته به 3,000 افغانان لیږلی شي کتونکو دا ټول افغانان به په مزه مزه لیږلی شي دې کې د ځینو کسانو کیسونه پینډینګ دي د چا کیسونه د مختلف امبیسي سره پراته دي نه دي شوي دوی په دې یره کې دي په دې اندېښنه کې دي چېرته دوی خپل وطن ته واپس ستانه نه کړی شي ځکه چې هلته یو هوسټایل یو مخالف رژیم دی د افغان طالبانو او دوی دا ګمان لري چې دوی د واپس تلو سره خپل هیواد ته دوی د مشکلاتو سره مخ کېدلی شي دوی ګرفتارېدلی شي ځکه چې په ماضي کې د کسانو د افغان یعنی د امریکې سره او دغه رنګ د نور هیوادونو د فوجیانو سره خپل همکارۍ جاري ساتلی شوې نو دا یقینا چې ډیر زیات اهم افغان کډوال دي دوی تعلیم یافته دي ریلیټیولی د نورو افغانانو په نسبت باندې نو دوی دا ګمان لري د دوی فیملیز په پاکستان کې دي او دوی په خپل په پاکستان کې دي چې دوی کچره په پاکستان کې دوی اریسټ کړی شو یا الیګلی دوی ډیټین کړی شو نو دا به د دوی لپاره یو ډیر لوی زیان وي نو دوی وایي چې زموږ دا کیسونه دی لیټ کړی شي تقریبا د سپتمبر میاشته پورې دوی ته اگر چې ټایم ورکړی شوی دی خو بیا هم دوی په دې یره کې دي چې
چرته د کیس د اپرو کېدو نه یعنی امریکې ته د تللو یا جرمني ته برطانیې ته کینیډا ته او استرالیا د تلو نه مخکې یعنی هلته په دغه امبیسو کې په پاکستان کې چې کوم د دې ملکونو امبیسۍ دي د دې افغانانو کیسونه په دې کې پینډینګ پراته دي نو دوی حکومت پاکستان ته دا درخواست کوي چې به د دوی دا معامله د نور هم د ځنډ ښکار کړی شي او دوی له دې توصیه ورکړی شي د دې نه علاوه ایلیګل افغانان چې کوم دي هغه تقریبا ولکه په پاکستان کې ژوند کوي د پروګرام دویمه موضوع دا ده چې نن د تورخم بارډر د لارې په باقاعده توګه 200 پورې ایلیګل افغان کډوال ډیپورټ کړي شوي دي په دې کې ویل کېږي چې تقریبا 100 پورې افغان کډوال د راولپنډي ښار نه گرفتار کړي شوي او دغه رنګ 100 نه سیوا افغان کډوال چې کوم دي د پاکستان د نورو برخو نه اریسټ کړي شوي دي کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې د افغان کډوالو لپاره یعنې د 31 مارچ ایکسپایر کېدو مهلت چې کوم دی د دې وروسته به په 1 اپریل باندې پاکستان وی چې د دې خلاف په موږ کریک ډاون شروع کوو د دې لپاره دوه کیمپونه جوړ کړي شوي دي د ته هولډینګ کیمپس ویل شي په دې کې به افغانان چې څوک اریسټ کړي شي د کریک ډاون په نتیجه کې په دغه کیمپونو کې به ساتلی شي او بیا به وروسته په مزه مزه خپل وطن ته ستانه کولی شي کتونکو په دې کیمپونو کې د کډوالو تعداد گنجایش چې کوم دی تقریبا 1500 پورې د افغان کډوالو د گنجایش موجود دی یعنی تقریبا په دوه کیمپونو کې 3000 پورې افغان کډوال په یو وخت باندې دوی ساتلی شي نو سوال دا دی چې تقریبا 8,000 پورې افغان کډوال دي دوی به څنګه لکه په یو وخت باندې دوی گرفتاری کیږي او د دوی لپاره کیمپونه هم نشته نور داسې تیاری نشته نو د 3000 نه چې کوم شمیره سیوا شي نو بیا به د هغې سره حکومت پاکستان څه کوي کتونکو زه اوس هم دا ګمان لرم چې د دواړو حکومتونو ترمنځ اوس هم خبرې اترې روانې دي کېدی شي چې د دوی لپاره نور هم توصیه ورکړي شي زما ذاتي رای دا ده چې حکومت پاکستان ته دا سجیشن ورکړم چې دا کډوال چې کوم دی ای سی سی کارت لرونکي یا پی او آر کارت لرونکي د چا لپاره چې 13 جون نیټه ورکړی شوې ده ای سی سی کارت لرونکي د چا لپاره چې مهلت 13 مارچ ورکړی شوی دی د دوی لپاره د لږ غونډې توصیه ورکړی شي چې دوی خپل دلته کاروبارونه دي دلته د دوی دکانونه دي دلته د دوی پراپرټي ده چې دا په صحیح طریقې سره خرڅ کړي یا مینیج کړي دا معاملات د هغې وروسته دوی ته اجازت ورکړی شي چې خپل وطن ته ستانه کړی شي د دې لپاره پکار ده چې د افغان کم سفیران دي د هغوی د سفارتخانو یا د کونسل خانو سره او د یو ان ایچ سی آر سره په ګډه پاکستان کینی او د دې افغانانو چې کومې کمیټې دي یا تنظیمونه دي د هغوی سره فاینل خبره وکړي شي چې به مزید تاسو ته څونه وخت درکار دی ځکه چې په دې پروسس کې ډیر ټایم تیریدلی شي ځکه چې تقریبا په 7,000 پورې تقریبا په 2 کاله کې صرف 7,000 پورې افغان کډوال ویستلی شوي نو په دې تعداد کې یعنی په ګڼ تعداد کې دا ای سی سی کارت لرونکي موجود دي په پاکستان کې تقریبا 8 لکه سیوا دي 8,000 پورې دي نو دوی به یکدم څنګه لیږلی شي نو یقینا دوی که چېرته پاکستان کریک ډاون کوي نو دا به د زموږ دلته چې په پاکستان کې کم کیمپونه دي د هغوی د گنجایش نه سیوا خبره ده زه به اوس راځم په پاکستان کې د ترهګرۍ لهر چې کوم دی هغه شانتې برقرار دی ملک چې کوم دی د دهشتګردو په ولقه کې دی یو قسم لا نن په ګوادر کې د ترهګرو فایرنګ شوی دی او په دغه فایرنګ په نتیجه کې ویل کېږي چې 6 پورې مزدورکار پای کې شهیدان شوي دي پای کې ځینې ذرایع وایي چې پای کې د یو تعلق د ملتان سره دی او د باقي لپاره شناخت روان دی خو ځینې ذرایع دا کلیم کوي چې دا باقي کسان چې کوم دي یعنی 6 کسان د ضلع صوبه پنجاب سره تعلق لري او دوی په مختلفو اوقاتو کې په یعنی مختلفو ځایونو کې په بلوچستان کې د روزګار لپاره تللی وو د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې په کویټه کې هم د دهشتګردۍ واقعه مخې ته راغلې ده دغه دهشتګردۍ واقعه کې تقریبا 2 کسان مړه شوي دي پولیس وایي چې د پولیسو یو ګاډی په دغه ځای کې تېرېده په ډبل روډ باندې او په ریموټ کنټرول بمي چاودنه شوې ده د دې په نتیجه کې 2 تنه په حق رسیدلي دي او 19 کسان په دې کې شهیدان شوي دي په دغه 19 کسانو کې ویل کېږي چې 4 کسان پولیس اهلکار هم شامل دي ژوبل کسان مقامي هسپتال ته رسولي شوي دي خلک وایي چې د دوی حالت د خطرې نه بهر دی د دې نه علاوه درېیمه چاودنه شوې ده په باجوړ کې پولیس وین روانو او په موبایلنګ باندې په دې دوران په دې باندې ریموټ کنټرول بمي چاودنه شوې ده د دې په نتیجه کې یعنی د دې ټارګټ چې کوم اس ایچ او په دغه ګاډي کې اس ایچ او ناستو او د سر چې کوم د پارټۍ نور ممبرانو هغوی هم ناستو خو د الله تعالی په فضل سره دغه ټول کسان محفوظ پاتې شوي دي او دغه د دهشتګردۍ حمله چې کوم دا په باقاعده توګه ناکام شوې ده د دې نه علاوه په خیبر کې یا په لکي مورد کې هم د حملو کوشش شوی دی
هغه ناکام کړی شوي دي. کتونکو د الله تعالی نه به دا سوال وکړو چې د پاکستان او افغانستان چې کوم د مسایلو سره مخ دي، د دې خلک که دهشتګردي ده یا نور خصوصا د افغان کډوالو چې کوم چارې دي دوی د مسلو سره مخ دي، د افغان یعنی د الله تعالی نه دا سوال کو چې دوی په خپل وطن کې په اسانۍ سره ستانه کې او په دواړو ملکونو کې امن قائم کې چې په دواړو ملکونو کې د روزګار موقع دی خلکو ته په لاس ورشي. په اخر کې به زه ذکر کوم چې په پیښور کې دفعه 144 نافذ کړی شوې ده. د دوران به هوایي فایرنګ او د وسلې په نمایش باندې مکمل پابندي وي. د موټر سایکلو په ون ویلینګ باندې او په سایلنسر چې دوی چینج کې او تیز اواز کې په دغه اواز باندې هم بندیز لګول شوی دی. یقینا د دې دا فیصله یعنی په پیښور کې دفعه 144 د امن او امان پر وړاندې شوې ده. ځینې ذرایع وایي، خو ځینې ذرایع وایي چې د اختر موقع ده، په اختر کې ډیر زیات فایرنګ وي په ښاریو کې، خاص کر په پیښور کې. نو د دې د مخنیوي لپاره حکومت پاکستان دا اقدام پورته کړی دی چې په ښار کې دفعه 144 نافذ کړی ده، ځکه چې په هوایي فایرنګ کې عموما تاسو ته پته ده چې د خلکو نقصانات کېږي، ګولۍ راشي او عموما عام خلکو باندې راپرېوځي او د زیان سبب وګرځي. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهم ترین ویلاګ. راتلونکي ویلاګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله پامان.